وایا زه د دا تورې کرښې نه منم د دیوالو خبرې څه کوي زما نه ورور زما نه تره بېلوي د لیونو خبرې څه کوي دا خو قانون د پښتنو نه مني چې په پاسپورټ مو خپل خپلوان راشي د خدای بخلي باچا خان قبر ته لونه زامن د ولی خان راشي دغلته یو خبره کومه وکه دغلته خو افسوس راشي که نه چې باچا خانه کاشکې چې مړ نه وی ستا لمسو باندې اوس کالدارې مصرفېږي ښه کالدارې مصرفېږي او پښتنیت یې له یاده ایستلی ده پښتو یې هیره کړې پښتو لمسو کې د ګوره جذبه نشته ده پښتونولي هم پکې نشته ده افغانیت هم پکې داسې لږ ضعیفه شوی ده راځه په شعر باندې راشه او په قندهار کې اڅکزي اوسېږي او چې حال احوال ته محمود خان راشي سیاست کوه د پنجابیانو سیاست د پښتنو خبرې څه کوي زه د دا تورې کرښې نه منم د دیوالو خبرې څه کوي ستا مولوي صاحب کمپیوټر یادوي زما طالب پورې بمونه تړي ستا مولوي صاحب کمپیوټر یادوي او زما طالب پورې بمونه تړي چې څوک انکار وکړي زندان یې ځای شي د څو مجبورو پښې لاسونه تړي هی او په خپلو پیغلو انګلیسي یادوي دلته د علم مرکزونه تړي د تروریزم ټغر تا خور کړی اوس د پلمو خبرې څه کوي او زه د دا تورې کرښې نه منم د دیوالو خبرې څه کوي زمونږ د قلم او د نظر خاوندان هغه وخت کې پخوانه که نه زمونږ د قلم او د نظر خاوندان ډېر د لاهو کړه په نیرونو باندې او په توره شپه به ترور تا وکړلو لاس به دې پاک کړو تنظیمونو باندې بیا به ویل چې د حزب اسلامي داسې وکړل د حزب جمعیت داسې وکړل د حزب پلاني داسې وکړله او تا اتحاد زمونږ ټوټې کړو د یو په ځای دې ګوندونه جوړ کړه څوک دې د مور څوک د میرې زامن کړل زمونږ په کور کې دې کورونه جوړ کړل او زما جونګړې ته دې اور ورته کړو تا نوي لوړ قصرونه جوړ بالکل او زما ګودر دې په مرچل بدل کړو تا خپلو پیغلو ته پارکونه جوړ کړل دونه لوسې مټې ګرځي هلته جهاد نشته ده زما په بچو جهاد اعلانوي زه دا تورې کرښې نه منم بس ته که زه د دا تورې کرښې نه منم د دیوالو خبرې څه کوي